په کور کې ډېره سخته پریشانۍ او د هغې پریشانۍ نه موږ ډېر سخت تنګ راغلي یو. نن د قرآن مجید د آیات وافوض امري الی الله والله بصیر بالعباد که د دې آیات مبارک وظیفه یو انسان راونیسي، څومره پریشانۍ چې د ستا په کورونو کې وي هغه تمام پریشانۍ به رب العالمین ختم کړي. غیبي اسباب ورته رب العالمین برابروي او تمام پریشانۍ به دې الله جل جلاله ختموي. زما عزتمندو، دا قرآن مجید دی او قرآن مجید کې د هرې مسلې حل شته دی. د ستا د دنیا او د آخرت د دواړو مشکلاتو حل پکې شته. په دنیا کې تا ته یو مشکل راشي د هغې حل خو هم په قرآن مجید کې شته. په آخرت کې تا ته یو مشکل راغلو د هغې حل خو هم په قرآن مجید کې شته. دغه رنګ که یو انسان په سخته پریشانۍ کې مبتلا شوی دی، په سخت لوی مصیبت او په غم کې مبتلا شوی دی او هغه دا وظیفه شروع وکړي، نو الله جل شانه به دغه سخت مصیبت او دغه سخت پریشانۍ او د غم نه به رب العالمین خلاص کړي. الله جل جلاله به په هغه انسان باندې راحت راولي. کله کله انسان د دشمنانو نه ډېر سخت تنګي. دشمنان ورته کله کله هغه ورته دباو په باندې واچوي چې زه په تا باندې حمله کوم. کله ورته دشمن وي زه دې وجنم پرېږدم نه، په هېڅ حالت کې زمانه نه پاتې کېږي. دشمن ورته قسم قسم او هغه دمکې ورته ورکوي. دې وجه نه انسان ډېر سخت مشکلاتو سره مخامخ وي. او دې وایي چې زه به د دې دشمنانو د شر نه څنګه بچ شم، شپه ورځ پریشانه وي. اوس د دغې پریشانۍ د ختمولو دپاره د قرآن مجید دا کم آیات مبارک چې درته ښیم، که د دې آیات مبارک وظیفه راونیسئ، الله جل جلاله به ستاسو تمام پریشانۍ غیبي اسباب ورته رب العالمین برابروي او تمام پریشانۍ چې څومره د ستاسو وي هغه تمام پریشانۍ به رب العالمین ختموي. دې نه علاوه تاسو ته یو بل سخت مصیبت چې کوم دی هغه تاسو ته راپېښ شلو او د هغه سخت مصیبت په وخت کې که تاسو هم دا وظیفه شروع وکړئ د قرآن مجید د دې آیات وافوض امري الی الله ان الله بصیر بالعباد، صرف یو سل او یو کرت کول د دومره ګرانه نه ده. خو څنګه به یې کوې، په کوم وخت کې به یې کوې، نو هغه طریقه به تاسو ښیم. دې نه علاوه که یو انسان دی او د هغو اولاد ډېر انتخایي نافرمانه دی او دی وایي چې زما اولاد دی الله تعالی نیکمله جوړ کړي او زما اولاد دی نیکمله شي، په ښو لارو باندې روان شي، یعنې د چا اولاد چې په نارواو کارونو کې اخته وي یا په غلطه لار باندې رواني او د ده خواهش دا وي چې زما اولاد دې په نیکه لار باندې روان شي، نو دا د هغې دپاره دی دا وظیفه شروع وکړي وافوض امري الی الله ان الله بصیر بالعباد. الله جل جلاله به د دې انسان اولاد په نیکۍ باندې راولي، د غلطو لارو نه به یې منع کړي او د نیکو سره به د دې انسان شوق پیدا شي. یا یو انسان دی او هغه ته ذهني پریشاني لګېدلې ده او دې د هغې د لاسه ډېر سخت تنګ راغلی دی، نو که ذهني سکون غواړي او دا وظیفه شروع وکړي وافوض امري الی الله ان الله بصیر بالعباد، نو الله جل شانه به تاسو ته ذهني سکون درکړي او تمام پریشانی به الله جل جلاله د ستاسو ختمه کړي. محترمو، تر دې پورې چې هر قسم تاسو ته څه مصیبت او څه قسم له پریشاني راپېښه شوله او په هغه پریشان او په هغه مصیبت په وخت کې دا وظیفه شروع وکړه، الله جل جلاله به د دې وظیفې په برکت سره ستاسو تمام پریشانۍ او تمام مشکلات به الله جل جلاله ختم کړي او الله جل جلاله به ستاسو پریشانی په خوشحالۍ سره بدل کړي، ستاسو مشکلات په راحت سره بدل کړي، ولی الله جل شانه قادر مطلق ذات دی. ناراضي محترمو، دا وظیفه او د وظیفې کولو طریقه درته ښیم. که چاته دغه رنګ نه یادېږي، قرآن مجید کې د سورة المؤمن په دغه پاره کې تقریبا چې په دا چې کوم دی په 40مه پاره کې دی سورة المؤمن آیات نمبر 4 بسم الله الرحمن الرحیم وافوض امري الی الله ان الله بصیر بالعباد. د دې وظیفې کولو طریقه دا ده چې د ماسخوتن د منځه نه پس به یو ځان له ځای کې کښېني او په هغه ځان له ځای کې به اووه کرته
پر رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک باندې درود شریف وي او د هغې نه پس به یو سل او یو پیرې دا وظیفه وکړي وافوض امري الی الله ان الله بصیر بالعباد او بیا به د هغې نه پس اوه کرته درود شریف ووایي. نو دا وظیفه به تر د 3 ورځو پورې تاسو جاری ساتئ. صرف 3 ورځې وکړئ. د 3 ورځو کې به الله جل شانه ستاسو تمام پریشانۍ ختمې کړي. که 3 ورځو کې ستاسو پریشانۍ رب العالمین ختم نه کړلې د 3 ورځو نه واله تر دغه پورې 9 ورځو پورې یعنې تاسو یو هفته مسلسل دا وظیفه وکړئ. کامل یقین او کامله بروسه په الله جل جلاله باندې ساتئ. الله جل شانه به ان شاء الله په 3 ورځو کې دننه ستاسو تمام پریشانۍ به رب العالمین هغه ختمې کړي او الله جل شانه به په دغه 3 ورځو کې په تاسو باندې راحت راولي او الله جل شانه به تاسو ټولو باندې مهربانه شي. نو محترمو دا د قرآن مجید آیات ته یو ډیره زبردست وظیفه ده. خپل هم دا وظیفه کولی شئ او دا وظیفه نورو ملګرو یاران دوستانو ته هم دا وظیفه تاسو کولی شئ.